حدیث کی دیس رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی شیطان پی اسڑی پوری انخطی پا منزی کی تردی چی دے پو هم نشی چی سو رکاتا منزی کرے دا شیطان کوشش تی پاودس کی و بل عبادت کی ذکر دی ملگرو تا طول تا رسلن دا نصیت کو پا منزی کی وسوسی پاودس کی وسوسی پا ہر عبادت کی وسوسی دا دین ازان لری ساتی دا گور انسان لیونے کی ما سر بخبلی و کسم نو شو ما تاوی علاجو خواهی ما تر وسوسو وی کل را کل زر او دس چاردم پینزیش یا دیرش پیری کن دیچی کل او دسو کم روزو یار ما اخفا پتنیش انزلی وکنو انزلی بیا لارشو چی روزو چی ما گوره دا سر مسا پورا کڑی وکنو کڑی روزو چی بیا ما مخبانی پورا گیرمی لمده کڑی وکنو بیا اس شیطان دید دی عبادت نیشی منکوله ذکر چی نیشی منکوله ذکر چالتا قصر مؤمن دی نو دومره خطرناک تا دومره خیار دی کمی داری نو ولا راگه وسی پا شکورو که ورواچو نو اگا عبادت باندی پو هم نکو دا شیطان دوم خطرناکی طریقی دوگر عبادت متکی خو پوری گو پینا منزیو کو سلور رکاتو که دریو که دو پا منزی که سور فاتحه ما ویلی دکا نده ویلی ما سمی اللہ لمن حمید وی کونوی ستا توجه دا سر دا اللہ ترب تزینه ستا توجه دا قرآن تلاوت دا سر زینه ستا توجه اذکارو تا دا سر زینه ستا طول توجه دا شیطان وسوسو تا دا نزدک دا خبر یاد کئی چی شیطان دا تسو وسوسم را چی دا عباداتو پا منز کی چیر دا بدیسی شیو دا بدیسی نو دیتا اعتبار مور کوئی زکر که تا شیطان دی خبر کی پریوزی نو شیطان بخون عمومی او تا پتر چی دا سڑے اسم زما پا وسوسو کی رازی نو خزور بور کی او زکر امام احمد بن حنبل رحمه اللہ بارکی رازی وی اغیو پیر موس کو او دا منزل پا دوران کی دا چلو کو شاگردانی دیر حیران شو چی دیکھو دا منزل پا دوران کی دو گوتی دیسی ہوئی دیسا مطلب دی سلامی چی اگر زوابو تیوی امام سبتا کو منزل کی دو گوتی دیسی کلی وی شیطان را توی چی او دستی برابر ندی وی چی دو گواهان براتک ہے ایسی نمانا با دیسی مقابله دی شیطان پکارت و شیطان تا تا او دس نیکر هم او دس کرے کرنے او دس ما کرے او موز زمانی گرمار شو بیچی تم او دس لار شو که راشی او دی ما خپا پکی ما نو اینسل دا گوره سڑے لیونے کئی گوره دا قسم سوچونا او فکرونا انسان سکی لیونے کی بلا مسئلہ اکثر ملگری زمان دا تپوس کئی و ایمات دا اللہ پا بارکی دیس سوچونا رازی چیزے ویلے نشم صحابه کرام راغلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتا او مدق خبره کړي و یا رسول الله من کې بازو ته دیسی سوچونه راځي چې منګه په خللی شو ویلي پیغمبر صلی الله علیہ وسلم وتی د ایمان نه خلا د ایمان نه معنی چې د سوچونه شیطان هغه چته وروچی چې هغه دیندار مؤمنی انو سبکه پیغمبر صلی الله علیہ وسلم علاج کولای وی چې کله پتا شو کې چاته دیسی سوچونه راځي نو دیدی دا سوچونه بند کی اولنے کار بداو کی دا سوچ و وسوسه بسکی دا بند کی دریم کار بداو کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بوئے دریم کار بداو کی گس ربط بلاری تو کی او دغشان بازو روایتونو کی رازی چی دق آیت بوئے هو الاول والآخر والظاهر والباطن دق آیت بوئے یا سور اخلاص بوئے و دی طریقے سرا انسان دا وسوسه و سوچ بختم شی دا حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی شیطان با پتا پوری نخطی تا تا بدا ہوئی چی تخو اللہ پیدا کرے اگا پلانے اللہ پیدا کرے دے اگا پلانے اللہ چی راگئی پیدا کرے دے اگا اللہ چی راگئی پیدا کرے خدا اللہ چا پیدا کرے حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی شیطان بتاو صدای سی لگا رضی نو چی دغزی تا ورسی دی نو اخبر سوچ بند کئی او الحمدللہ دا خوشحالی خبر دا اللہ پا دی قسم وسوسو او سوچونو بند منگ نرانیس کہ دا خود شیطان کوشش شیطان خود کوشش کی نو اللہ پہ منگ نرانیسی چی کل استا پزلکی دا خبر مضبوط ہوا چی اللہ تا پا دی نرانیسی نو بید شیطان مشن چی کم دے اگتا سکو اگتا ناکامیاب